د اسلامي امارت چارواکي د امیر المؤمنین یو مهم فرمان په رسمي توګه پلی کوي. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اسلامي امارت د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره خبر ورکوي چې د ملا هیبت الله د فرمان له مخې به په ټول هیواد کې د اوسیدونکو جوګیانو او جټانو د ثبت او راجسټر بهیر پیلوي. دغه خبرپاڼه چې د پنځنۍ یا پنجشنبې پر ورځ د لړم پر 19 خپره شوې پکې راغلي چې د امیر المؤمنین د ځانګړي فرمان له مخې د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون ته دنده سپارل شوې چې په هیواد کې میشت جوګیان او جټان ثبت او راجسټر کړي. په خبرپاڼه کې د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون مشر او د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت د سرحدي پلټنې مرستیال ته سپارښتنه شوې چې په ټولو ولایتونو کې د جوګیانو او جټانو ځایګی معلوم او د هغوی د بشپړ پیژان لپاره پلټنې وشي. په خبرپاڼه کې دا هم لیکل شوي چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو، د کرنې او اوبو لګولو، د عدلیې وزارتونو او د ملي احصایې د ادارې له استازو څخه د ګډه کمیټه جوړه شي او د دغو دواړو توکمونو د پیژان معلومولو او د هغوی د ثبتولو بهیر دې پیل کړي. خو د اسلامي امارت لخوا په دغه خبرپاڼه کې دا نه دي لیکل شوي چې آیا جوګیانو او جټانو ته به پیژنپاڼې او پاسپورټونه هم ورکول کیږي که څنګه، ځکه د دغو توکمونو وګړي لا تر اوسه پیژنپاڼې نه لري. خو دومره یې ویلي چې د جوګیانو او جټانو د ثبت او راجسټر بهیر به د هغوی بنسټیز حقونه خوندي او تامین کړي. خو په افغانستان کې میشت جوګیان او جټان واجی چې دوی د تیرو واکمنیو له پامه غورځېدلي، له هغوی سره تل د مور میرې سلوک شوی او څوک یې د دغه هیواد د اصلي استوګنو په نوم هم نه مني. تر دې وړاندې هم د افغانستان په اساسي قانون کې دغو دوو لږکیو ته پاملرنه نه ده شوې او له همدې امله دغه وګړي د پیژنپاڼې د نشتوالي له امله د ځمکې د پیر او پلور او له نورو امتیازاتو څخه بې برخې پاتې شوي دي. که څه هم اسلامي امارت په هیواد کې د جوګیانو او جټانو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي، خو د معلوماتو پر بنسټ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې دمګړی له 20 تر 30 زره جوګیان میشت دي چې د ژوند تیرولو لپاره لومړنۍ اسانتیاوې هم نه لري. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.